السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو په خپل چینل کې درته هرکلی ویم. دوستانو نن د پاکستان افغانستان 9 بجې ډیر سنسنیخیل او مزیدار میچ دی. دوستانو ویډیو تاسو سره شیر کوم، ویډیو تر اخره وګورئ چې په ویډیو باندې پوه شئ. د پښتنو ورونو دپاره پکې یو میسج دی. او دوستانو که څوک مونږ سره په دې چینل کې نوي وي او چینل یې سبسکرایب کړي نه نو مهرباني دې وکړي زموږ د چینل مخه دې ضرور سبسکرایب کړي. دوستانو راځو د ویډیو طرف ته. د افغانستان او د پاکستان میچ دی، په خپل ورونو کې دی. دوستانو دا په نن 9 بجې دی د ماسخوتن مونځ نه بعد، لکه مطلب روژه ماتې وشي، ماسخوتن مونځ کو، تراویح کو، نو که خیري میچ ته به کینو او ښه په مینه محبت به ګورو. پکې به جنګ جګړې نه کوو، که افغانیان او که پاکستانیان ټول خپلو کې رونه دي. ولې که موږ بهر ملکونو والا خلک ګوري نو هغوی به څه وایي چې موږ خپلو کې جنګ جګړې کوو. نو موږ اکثر په میچ کې د افغانستان او د پاکستان په میچ کې اکثر جګړه کیږي. نو دا زما خپلو پښتنو ورونو ته دا یو ګزارش دی، سوال کوم چې دا جنګ جګړو نه ځان وساتئ او جنګ جګړه ونه کوئ. لوبه دا دی کې هار جیت شته، بیلات ګټه وي، خو خپلو کې جنګ جګړه ونه کړو نو دا به ډېره ښه او ډېر زبردست سنسنیخیل میچ دی. نو عزتمندو دا سیریز به انشاءالله انجوای کوو. دا 3 میچ دي، تاسو ته په دې سکرین باندې دا لیست ښکاري، په دې باندې خپل تاریخونه دي. نو دوستانو بیا هم درته وایم، لر او بر دواړو پښتنو ورونو ته وایم چې خپلو کې جنګ جګړه ونه کوي او د جنګ جګړو نه ځان وساتي. دا میچونه به ټول هم په دوبۍ کې وي. نو دوستانو دا معلوماتي ویډیو وه د کرکټ په حواله سره. ما ویل چې خپلو ورونو ته پکې یو میسج ورکړو او خبرې کړو. د داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.